د طالبانو د خوړو او درملو اداره په بازارونو کې درمل کم شوي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د تیر په پرتله یې د درملو د وارداتو او تولید په برخه کې جدي اصلاحات رامنځته کړي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي. که څه هم د طالبان د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تېرو 6 میاشتو راهیسې هیواد د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي توکي د دې مسایلو ته پام ونه کړي، نه یوازې دا چې نغدي جریمه کیږي بلکې عدلي او قضایي محاکمو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې دې تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسۍ کچه کمه کړې. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په 20 په کابل کې خبریالانو ته د یاد ادارې د 100 میاشتو راپور او لاسته راوړنې شریکولو ټینګار وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې یې څارنې زیاتې کړي. خو عمر وویل چې د دوی له لوري شرکتونو ته د ورکړل شوو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي. هغه زیاته کړه په مجموع کې موږ د 650 میلیونه ډالرو په ارزښت فورمې ورکړي چې دا 1906 قلمه درمل دي. تر دې دمه 260 شرکتونو دوا راوړي، نورو یې نه ده راوړي. دوی نه به موږ پوښتنه کوو. له 1906 قلمه درملو څخه 5200 قلمه دوا راوړل شوي، نوره نه ده وارده شوي چې دا تقریبا تر 80 میلیونو ډالرو پورې ارزښت لري. موږ د 650 میلیونه ډالرو په ارزښت فورمې ورکړي، خو په قانوني توګه دومره ډالرو په ارزښت درمل راغلي.